مثلا موږ ته موږ خپل ځان معرفي کړو کوم ولایت او ولسوالۍ هم ته کوم ځای بندي اوسئ. زه امیر خان ولد جابلاني د کندوز ولایت ایمان صاحب ولسوالۍ 14 کاله قیس وم او 14 کاله مې تېر کړل. په 14 کاله بعد د راشدي ملي کې خوشې کړلم. ولې ته څو کلن یې فلحال؟ ټول زه 28 کلن. او په کومه ناتیجه تاسو خوشې کړل او تاسو څومره بندیان جوړ شو؟ هم په کابل کې څومره بندیان یاره چې پنځه شپږ زره خوشې شوي شپږ زره خوشې شوي شپږ زره څومره بندیان مو په پولیسو کې پاتې دي؟ چې وبه څلور پنځه زره نفر دا ټول سیاسي بندیان وو؟ ټول سیاسي بندیان او 2000 ښځې وې. دوه سره 14,000 نفر وو میران او 2000 ښځې. ښځې او ماشومان او خارجي ژورنالستان او خارجي څومره وو؟ کومه اندازه؟ 15 نفر هغه مو خارجي. د ښځو او ماشومانو زندګي په مابسونو کې څنګه وه؟ بس نو زموږ چې معلومېدله ښځې مې لیدلې نور نه راته معلومېږي. تاسو په مخکې د کابل د پلچرخي زندان څخه سیاسي بندیان د قتل دپاره ایستلي یې مطلب تاسو اورېدي تاسو مطلبدارانو مامورین د محبس کړي وي او تاسو ویلي چې په لنډه کې تاسو مایوې دې لري. بس نو دغسې و چې 10-15 نفر په هر مازدیګر کې ایستلي ده. او زموږ خپل انډیوالو قومندانو غلام سفین یې 10 کاله قید تر کندهار 4 کاله تېر کړ. بیا یې وایستې په خبر ته اعدام نه کړ. دا په افغانستان کې د پخوا څه کار کوو؟ په کوم ځای کې قومندان وو؟ کندهار قومندان جاهدو په خبر نه پس چې په خبر ته باندې اعدام 4 کاله په زندان کې. دا کله اعدام کوو؟ یاره شاید چې 4 میاشتې به کېږي. خبرونه که واقع دا تاسو د سلطان پیسه کېدلي چې هغه مهمې نه دي. دا تاسو یو کېږي دا بندیان ټول زنګون ته وایي چې خو زنګ دغه لپاره یې راویستلي. دا خو د ذخیره ده. تاسو چې خوش کړئ بیا کوم خوا ته راغلئ؟ خوشې کړو راویستو کابل کې کړو. د کابل ننګرهار ته راویستو. د یوه یک سراجي ته هغه ځای سراچې ته راویستو. دلته نوی کنډک تشکیل کړو. موږ هم اصلاح تاسو کنډک مشر هلته څوک وو؟ زموږ کنډک مشر څه نومه دی؟ تاسو د څومره بندیانو سره نګران ته راغلي وئ؟ یاره 1500 نفر به وو. دا بندیان په کومو کومو ولسوالیو کې تقسیم کړل؟ بس نو په دغه یوه کې سراچي کې راځي د غونډو کې تقسیم کړو. آیا دا بندیان ټول لتلي وو که نه؟ نه یې دا نه یې راکړې کړې. اول ما 14 کاله تېر کړ په شی نه. دلته کنډک کې څومره تاسو څو ملګري تېر یاستئ؟ دا 4. ستاسو نوم څه دی؟ نوم رحیم الله ده. رحیم الله ولد عبدالله ولسوالي څومره بندي دي؟ 1500. کجا؟ محبس پلچرخي بلا بندي کوي شما خود معرفی کنید. رشید ولد عبدالرحمن څنګه بندي بودی؟ 3 کاله. کوم ځای کې؟ دغه کې پلچرخي. څومره باندې کړي وو؟ 3 کاله. او عسکري مو څومره وکړل؟ عسکري 2 میاشتې. کوم ځای کې؟ په دغه کې مراد کې. اته څنګه دا سره راوړل شوي؟ 15 شپې مو تېرې کړې په کندهار کې. بیا څنګه معاهده شو د عسکرۍ نه؟ د عسکرۍ نه دې ولې هغه څه وکړل؟ عسکري وایي کپر عسکري مضبوط کړي. شما خو باندې کړی ما شجاع برای احمد الله خدا بوده شو مالی پرشیر خواه ولی پرشیر خب بچی شما را گرفت؟ ما دقنقاب دیگه اثر زمین. خب چه خبر تیر گئی دا قبل 4 سال دا کدام محبس و بلاک؟ بلاک 6 منزل 3. همراه چه خاصکار شما را به نگران روان کرد؟ همراه 500 نفر. عمی تو همراه شما که با نگران گرفتی و دیگه ولایت افغانستان همین محبوسین از پلچرخی روان کردی یعنی؟ بله. خوشی روان کرده باشد فکر شما که شما دیدی 5000 نفر تا 56,000 نفر. کجا روان کردن؟ کدام ولایت؟ هر ولایت روان کردن. چی؟ سرادت ها رایی کرد که برای مجید جمع کنید. سرادت ایران و بیا پاکستان. چرا پاکستان؟ المربانی شما از دفعه شما حد خبری بکنید. محترم د افغانستان مجاهدین اسلامي جهاد د حزب اسلامي مرکز زمانو په ول د ماریبوي کانداک قومندان اغلی نوررحمان دورا دلته دغه یو لوی بم پروت دی. آیا دا بم څه نومېږي او دا په کوم تاریخ باندې دلته راوړېدلی دی؟ که دې څنګه څه معلومات راکړي مختصر. دا بم د اسد په میاشت کې چې مجاهدینو د تېر کال په دیوال د زمخیرو په دیوال باندې حمله وکړله. هغې د بمبارۍ نه وروسته د هغې د جنګ نه وروسته مجاهدینو باندې تیاری راغلی او بمبار یې شروع کړ. دا بم په هغه وخت کې د دې بم نوم نیپال بم د نیپال نومونه چې غوړي دی په دې جګړه بمونه شاوخوا مونږ په باندې فتح غورځولي وو. شاوخوا ډېر بمونه یې غورځولي خو د هغه همداسې امانت مجاهدین ته غورځول رسېدلي وو که نه؟ مجاهدین په هغه کې 3 کسه ډاکټران شهیدان شول. کوم نومېږي د هغوی؟ یو ګلاب خان و، بل ظفر و، هغه بل ناصر. څه خبره
بیا حکومت پوسټي بریګ مزلا ده کنه د حکومت پاره کې ډېر زیات اصلاحات کړه عمل شاو اسکر زمان سلام د منځ کوم ولسوالۍ پوسټو دا غنشیر په ولسوالۍ کې لیوا باندې او د کلی په ولسوالۍ تر دې چې په ټول عامه جګړه وه او د ساحلي وسیلې استفاده کړې وه ځان لپاره مجاهدینو سره ساحلي وسیلې ګډې وړي برادری موضوع خود معرفی کنید. اسم عبداللطیف ولد غلام محمد از ولایت کابل ولسوالی قره‌باغ علاقه‌داری صالح. شما پیش از عسکری چی کار می‌کنید؟ کجا در وطن بودیم مجاهد بودیم. شما معبود بودید در کابل چی می‌کردید؟ معبود بودم برای استاد. در کدام جایی؟ در پل چرخی. چقدر حبس گیر دارید؟ 2.5 سال. و چه ایده داره شما را؟ بله. و چی شما را ایده داره؟ و بگیش نمی‌فهم باشیم کار کنم که مقصد ایده دارم که ما مصالحه ملی داریم چطور نداریم بندیاره ایده دادد برای عسکری ساو کردن. ولی چقدر بندی از چه ایده داره؟ تقریبا اون وقتی از اول تا آخر 6,000 نفر ایده دارم. 6,000 نفر ایده داره. و شما که از عسکری ایده داره که شما در عسکری ایده کردید و شما کجا روان کردید؟ ما را آوردک در اتون دسته‌ای. کدام ولایت ولسوالی؟ نه در اتون دسته‌ای آورد در تو آوردک در کندک پیشخور ولایت نوای یک سرحدی. از اونجا رای ما کرد جلال آباد. از جلال آباد در کندک 49 48 در ناجران رای ما کرد. خب شما که در ناجران بودید؟ بله. بانی پوستا مجاهدین کرد که در سرحد بندر و غازیان از سر بندر با اوان با سیاد میگن بیلیار کار. الازید در سر پوستا بسیار فایر میکنن. همه تو مجاهدین دین میگه که دو تا غزدیان رفت یک مادر. این واقعیت دارم. بله. چه خلافت در مابین غزدیان رفت و چه خلافت در شما میفهمید؟ 4 نفر حیثیت شد از بین رفته و اون ملیشا بود یا عسکر بودن؟ وقدر وانا قدر از مالیشا ملیشا بودن. بله بله. و شما چه عسکر کردید؟ ما دو مالیشا عسکری کردیم. و چه از عسکری گریختی؟ از عسکری امروز مقابل بیادر خود ما جبه گرفته نمیتونه که اصول 4 روز پیشتر صلاح داشتنه ما در مقابل روز در مقابل دولت می جنگیدیم. امروز در مقابل بیادر خود جنگید. بله. خب شما به چه طریقه از عسکری گریختی؟ خب به این طریق گریختم. از طریق روز و شب چی؟ از طریق اصلا داشتی یا نه؟ نه اصلا نداشتم. من در یک موتر برای ما یک زیکو یک بالا کرده بود که تو هر وقت اگر جنگل شد موتر میره که زیکو یک فایر کن. ما دیدم که در زیکو یک گرفته بودی به سر بیادرت فایر کنی. خب این زیکو یک خب بردن همش بیاد جا را خود بکن دیگه برو سر بیادر کن فایر نکن. دیگه از کرام میگفت که رژیم کابل با گرداگرد بوزا من پاش کرده. ابھی موضوع واقعیت داره یا دروغ است؟ والا امیر واقعیت ما خبر ندارم. اگر خب شما پس از اینکه به پاکستان میری و دوباره جهاد میری یا نمیری؟ کامل خود باسته میکنیم انشالله که در پیش که باسته کرده بودیم ما خود باسته میکنیم به خاطر از این که بسیار شکنجه زیاد ما دیدیم. خب رژیم کابل که فیلحال اشتباهی اعلان کرده این نمی چیز کامیاب پاس شد یا اساس یا دروغ است؟ یا بگیش بره بس هم بگیش یک توجیه است که جور کرده است که من ماشتی ملی دارم دارم به خاطر از این خود میخوای که تقریبا بسازم مگر در اون خورد بدل ببره. و با کدام چیز افغانستان صلح و امن جور میشه؟ شما چی پیش بینی میکنید؟ ما در چه حکومت جور شود؟ در این خاطر ما چیز میگیم که یا برای دولت برای وطن برای ناموس برای چیزی خدمت کنه تا نساوروس آوردن یا برای ما خود ما دولت استاد کنیم خود ما همه چیزی برحال کنیم دولت اسلامی باشه که ما برایچه نکن با اگر چه خود همه طور که نگاه کردیم تو بولی پادران نیاکان ما نگاه کرده به ما همه طور نگاه کنیم اگر دولت اسلامی موجود در افغانستان مستقر شود امن بحال خواهد شد انشاءالله کامل میشه خود برادر محترم شما تعلیم کردی؟ ما یک دو تعلیم کردیم بله. تعلیم تحصیل چند خوانید؟ از تو مثلا مکتب بگویی؟ مکتب نه خواند. نخواندی؟ هیچ نخواندی؟ تو چند ساله هستی؟ فی الحال 22 ساله. خانه و چیزایی داری؟ خانه در خانه‌دار نیستم نه. برادر و مادر چیزا؟ بله صحبت‌ها دارم همیشه. خوب کامیاب باشی. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما صدق الله العظيم. محترم مجاهدین مشرانو او کشرانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ډیر زیات تفصیل ته ضرورت نشته. د شراب نقل خرڅول او تجارت زمون په مبین دین کې حرام دی. د پورتني آیات په مصداق چې ما تلاوت راځو اصلي مقصد ته. روسان او کمونستان په حربي میدان کې شکست وخوړ او وی نشو کولی چې په مادي قوت او جبر لاندې خپله کرغېړنه عقیده په مسلمانانو وکړي. اوس غواړي چې د بلې لارې د مسلمانانو ذهنیتونه تسخیر کړي او د دې لپاره یې شراب یو لویه ذریعه وګڼله. نو یې تصمیم ونیو چې په قاچاقي لارو شراب د مسلمانانو دولتونو ته واستوي. د دې شرابو په واسطه د مسلمانانو عقلونه ضایع کړي. واقعا چې د دې په واسطه عقل مسوه کېږي او فساد منځته راځي. دوی د مجاهدینو مرکزونو ته د ماتولو لپاره رانقل کړل چې په 11 قچرو او یو خربار 92 کارتنه وو چې په هر کارتن کې 12 بوتله او په هر یو بوتل کې 250 ملي لیتره شراب پراته دي. د څلورو تنظیمونو علماو او قماندانانو د فیصلې په اساس شراب بوتلونه دا د مات او د قاطرچلانو څخه د دې عمل د نه تکرارولو پوره وعدې واخیستې او شراب هم د دوی په لاس ماتېږي. د ماتېدو په وخت کې مجاهدین او انصار افریدیونونه ننداره کوي او د تکبیرونو نارې چتوي. والسلام. نقلول صحیح ده. او بیا به وروسته بیا به دا عمل کې بلکل به دا عمل نه کې. دا د دې ټولو مجاهدینو سره سره وعده ده. بل راغلی خپل نوم وښایه. د پلار نوم دي د کوم ځي د خواري دا شراب دې د کوم ځای نه رابار کړي کوم ځای ته دې وړل د علي ماجد نه چېرته تلل او دا مال د چا دي او څومره مال دې رابار کړي او اوس څومره دی او ستاسو په خپل لاسونو دې تاسې ماته وایي او څومره کارتونه دي دا اوس په دې حالت کې ستاسو وشمارل 92 او بیا به دا عمل کوئ تا د دې ټولو مجاهدینو سره دا وعده ده چې بیا به دا نه کړي او به زه ستا نوم څه دی؟ ارمان ګل او د پلار نوم دي سمری او دا کارتونونه د کوم نه رابار کړي او چېرته دې وړل او علي ماجد کې د دې کارتونو څخه څو چې تاسو رابار کړي 92 او اوس یې د مجاهدینو په مخ کې ګورئ اوس څومره دي کوم یو بوتل خو به څه کم شوی نه وي او دا به تاسو په خپل لاسونو ماتوئ او بیا به دا عمل تکراروئ او که چېرته بیا دا عمل تکرار کړي تاسې بس بیا به یعنې ښه سزا سنګینه سزا دا ستاسو نوم دی وروره او د پلار نوم دي د کوم ځي او دا شراب یې د کوم نه رابار کړي او چېرته دې وړل دا شراب د چا دي ملک نادر خان دا پردی دی څخه خېله او د دې کارتونو تعداد ته څومره وو او اوس یې چې د مجاهدینو په مخ کې ګوري او ستاسې په لاسونو ماتېږي اوس یې تعداد څومره دی او په دې هر یو کارتن کې څومره بوتلې دي 12 بوتلې تاسې اوس ګورئ وشمارل کم شوی به نه وي که نه چې بیا تاسې داسې اقرار ونه کړئ چې دا مجاهدینو خاص کړل اوس یې ګورئ که نه او بیا خو به دا عمل نه تکرارې په زوره باندې توبه دې مجاهدینو ستا وعده ده توبه لرو که توبه بل راځئ ستا نوم څه دی
پلار نوم دی او دا شراب یې د کوم نه راباندې او چېرته دې وړل دا د چا شراب دي ملک ناظر خان دا څومره کارتونه او دې هر یو کارتون کې څو بوتله او اوس دا تاسې د دې مجاهدینو په مخ کې ګورئ دا د دې تعداد اوس څومره دی او په مطلب کمسي خو به نه وي که نه تاسو بیا اوس په خپلو لاسونو ماتوئ او تاسې به بیا دوباره دا عمل تکراروئ که تکرار هم کړ بیا خو به نه کېدا کار توبه وباسه د مجاهدین سره دې وعده ده ځه ستا نوم څه دی او دا د کوم ځای د پلار نوم دې څه دی او دا شراب دې د کوم ځای راباندې ته د دې ټولو مشر یې د دې د چا نه سامودین نه او څومره د کارتون تعداد څومره او بوتل یې په هر کارتون کې څو بوتله او اوس چې دې مجاهدینو په مخ کې ګوره او ستاسو په لاسونو به ماتېږي د دې تعداد اوس څومره دی او بوتل یې هم ټولې پوره دي که نه بیا خو به دوباره دا کار نه کړي که دا کار دې بیا دوباره وکړه توبه وباسه په زوره بیا خو به دا کار نه کړي دې مجاهدینو سره دې وعده شوه نو ځه Solo.
وكلاtora كلاtor څه شو راشه ولا صبر کوي دا تاسو صبر کوي كلاtor څه شو راشه ټول پیراخلو یو مراد بچا مجاهد بدی زری زری کا کراو تن بدی اری اری کا اسلام نبی نازادی پلوری کا باخو کافرین ملحدین زنی بشهداد انکتاب باخو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر
او د کفارو منافقانو خوراک و او د مجاهدینو په لاس باندې خو د هغه شراب شغار دا هغه شراب دي چې تاسې اوس شرار اورئ چې د مجاهدینو او د هغو خبیثانو په لاس باندې چې د دوی د حمل نقل دپاره موظف شوي د هغوی په لاسونو مات شولو او د هغې ښیښو نه یې جریان پیدا کړه او د سیلاب غوندې شراب تاسې اوس اورئ دغه دی اورېدل کېږي